ستړو هیوادوالو د همت لڅراوان د بیړنیو پایو جوړونه د دوامدارې برېښنا خدماتو تامین لپاره یو نوی ګام خو آیا دا پایې کومې موخې لپاره طرح شوي دي؟ کمربند مینی برای محافظت هغه د خوندیتوب پر اړینو تجهیزاتو ځان سنبال کړی. وقتی که در پایه بالا میشیم د یوې لوړې برېښنایي پایې پر سر ناست او لاسونه یې د برېښنا پر مزو کلک نیولي دي. په بشپړ دقت او تمرکز سره تخنیکي تمرینونه ترسره کوي. این ترننگ است که چه رقم بره. دا صحنه یوازې یوه ورځنۍ دنده نه ده، بلکې د دغو کارکوونکو د بشپړې چمتووالي نښه ده څو د هر ډول بیړني حالت پر وړاندې ځواب ووایي. دوی په هر حالت کې چمتو دي چې د خلکو کورونو ته د برېښنا رڼا بیرته راوړي، حتی په تر ټولو سختو شیبو کې. اینمی کار سخت‌ترین ماست که ما اگر زمستان هم باشه میره و اگر تابستان هم چی برف چی بارش چی هر چی. د افغانستان برېښنا شرکت د لوړ ولتاژ مسؤلین او کارکوونکي د بیړنیو پایو په جوړولو او د چمتووالي تمرینونو ترسره کولو سره د هر ډول بیړني حالت په وړاندې بشپړ چمتووالی لري. دغه اقدامات د دوامدارې برېښنا تامین او په بحراني شرایطو کې د چټک او پر وخت ځواب ویلو په موخه ترسره شوي دي. 4 پایې یوه کشت، 3 عادي موږ په مرکز کې لرو، 3 پایې موږ په کندوز کې لرو. ولې مو دا جنس تقسیم کړی؟ په دې خاطر چې سالنګونه په مخ کې دي، که چیرې بالعموم په هغه حالاتو کې دا واقعیت راځي چې واوره وي، هغه 3 پایې مو خواته ځای پر ځای کړي په کندوز کې، که په مزارې کې تر اندخویه تر میمنې پورې که مشکل پیدا کېږي د کندوز څخه موږ په ډېر اسانۍ کولی شو چې پایې ور ورسوو. کله چې د لوړ ولتاژ یوه پایه زیان وویني، د هغې ترمیم ډېر کله وخت نیسي او د اوږده مهال برېښنا پرې کېدو لامل کېږي. په داسې حالاتو کې بیړنۍ پایې چې په ځانګړو کانټینرونو کې د ټولو اړینو وسایلو سره چمتو شوي ژر تر ژره ساحې ته لیږدول کېږي او نصب کیږي. د پایې د موقتي برېښنا رسونې دنده پر غاړه اخلي تر هغه چې اصلي پایې ترمیم او بیرته سیستم سره یو ځای او په بشپړ ډول کارېدنې ته چمتو شي. اگر پایه تخریب شده را ماجور کنیم وقت بگیره، 1 روز 2 روز 5 روز تا 10 روز تا 20 روز، اما این خوب است دیگه زود مونتاژ میشه و کابل یا جای دیگه زودتر برق میگیره. د دوامدارې برېښنا تامین او په بیړنیو شرایطو کې د چټک ځواب ویلو په موخه د لوړ ولتاژ ریاست لاسته راوړنې یوازې د دغو پایو جوړولو او فعالولو پورې نه دي رامحدودي، بلکې دغه ریاست په بیلابیلو تخنیکي او عملیاتي برخو کې هم په وروستیو کې د پام وړ پرمختګونه درلودلي دي. اوس مو تشکیل هم توسعه ورکړې ده چې په دغه ریاست د ولتاژ کې موږ یو بخش دوهم یو حفظ مراقبت د لینو او د پایو، دوم بخش موږ د OPG اوس فعاله کړی دی. د مخکې دلته موږ هېڅ مدیریت د OPG نه درلودی، اوس مو دا جوړ کړی دی. زموږ 11 سب سټیشنه د کابل یو د بله موږ سره وصل کړي دي. وروستي اقدامات د افغانستان برېښنا شرکت د لوړ ولتاژ ریاست د دې ادارې جدي ژمنتیا ښیي چې د دوامدارې برېښنا تامین او د بیړنیو حالاتو پر وړاندې د چټک غبرګون لپاره هڅې کوي.